د طالبانو د مشر نوی فرمان د بشر په لار جوړ شوی قانون دی نه پلی کیږي. په سلامونو مارکلی کوم درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه و مهمو خبرونو ته خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر په نوي فرمان کې امر کړی چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت له مخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوي قوانین دې نه پلی کیږي. هغه ادعا کړې چې په تیرو 20 کلونو کې په جمهوري نظام کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي دي، خو د جمهوري نظام د اساسي قانون په 3مه ماده کې چې افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلی چې په افغانستان کې هیڅ قانون به د اسلام د سپېڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو معلوماتو لپاره در سره د تام پلس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.